بس ما قدرمنو د کوم حیوانانو قرباني کېدلی سي دا غو حیوانانو ذکر دی اول لواره د وش او وشه دغه دواړو قرباني کېدلی سي او غوا او غوایي او دغه سي ګامیشه او بيزا او میژه مج دغه ټولو حیوانانو قرباني کېدلی سي یعنی هر سړی چې وغواړي دغه قرباني کولای سي د دې بغیر چې د نورو شانو لکه وسی سو د نور شان سو چرګ سو دغه قرباني څخه هغه جایز نه ده بس دا کم چې ذکر شو دغه قرباني خالی جایز ده بیا اوس د قرباني کې به بیا د حیوانانو سو عمر وي نو د وش او وشه چې دا دغه به کم از کم 15 کال به وي د 15 کالو څخه چې کښته وي دغه قرباني نه ده جایز د 15 کالو به وي بیا دغه وش او د وش قرباني جایز ده او غوا او ګامیشه چې دا او دغه سی غوایي دغه قرباني د 2 کالو به وي د 2 کالو سبق کښته نه وي د 2 کال وي تر 2 کال به بالا وي بیا قرباني جایز ده او بيزا او میژه دغه به د 1 کال وي 1 کال ضروری دی چې دا به د 1 کال وي د دې قرباني به جایز ده البته کشيري مج یا میژه هغه دومره زیاته چاغوي چې په څوکې لکه نو دا چې د کال د سوره کم معلومیږي دونه پنده دونه موټوي نو دا هغه بیا د قرباني بیا جایز ده خدا به وی چې تر شپږ میاشتو به عمر کم نه وي یعنی که مج یا میژه دومره چاغوي چې د کال په پسو کې فریج دی نو تاسو د اندازه دونه چاغوي تاسو د اندازه نه کوي چې دا د کال دی که د کال څخه شته دی ان دا غو سره فرق نه کیږي د کال په پسو کې د دې فرق نه کیږي نو د هغه مج یا د هغه میژه قرباني بیا جایز ده خو شرط د دې تر شپږ میاشتو به هغه کښته عمر به نه وي شپږ میاشته به خامخاوي او دغه سي اوس د کوم حیوانانو او په دغه حیوانانو کې چې لکه وش او دغه سی غوای ګامیشه په دغه کې و ایسه د وو کسانو قرباني په دایو حیوان کې کېدلی سي او پسا او میژه او بيزا او مج په دغه کې بیا صرف د یو کس قرباني کېدلی سي یعنی په غټ حیوان کې د وو کسانو او په کوچنی حیوان کې لکه بيزا سو میژه سو په دغه کې بیا د یو سړي قرباني کېدلی سي اوس د کوم حیوانانو د حیوانانو چې کوم عیبونه دي چې کوم عیب پکې دغه حیوان چې دی قرباني نه ده جایز اول هغه حیوان چې دغه یو شکر چې دی هغه بالکل د بیخ خطلې دغه حیوان چې دی د دې قرباني جایز نه ده او دویم هغه میژه او هغه مج او هغه بيزا چې دغه پیدایشي دغه لکې نه وي چې لکې نه وي دغه پیدا شوی دغه شوی د دې قرباني جایز نه ده او دریم هغه حیوان چې هغه روند وي د روند حیوان سترګ روند وي د قرباني جایز نه ده یا داسي چپک وي یا پسترګ کې دومره خرابي وي چې هغه چپکتوب بالکل ظاهر او دلیل معلومیږي د دې قرباني جایز نه ده یا دومره زیات ګډ وي چې تر هغه کم ځای چې علالي تر هغه ځای پوری په خپل باندې نسیتلې د دې قرباني نه ده جایز یا داسي بیمار وي چې داغه بیماری بالکل ظاهر وي د حیوانم قرباني نه ده جایز یا د کم حیوان چې پیدایشي غوږ نه وي د قرباني نه ده جایز یا د کم حیوان چې یعنی لم یا لکی یا غوږ یا سترګه د دغه درېمه حصے څخه زیات حصہ کټ شوی وي د قرباني نه ده جایز یعنی د کم حیوان چې لکه کم حیوان چې لم یا لکی یا غوږ یا سترګه داغه د درېم حصے څخه زیات داغه حصہ پرې سوي وي نه وي د قرباني نه ده جایز د کم حیوان چې بالکل غاښونه نه وي یا اکثر غاښونه السی وي چې چارم نشي خوړلای د حیوان قرباني نه ده جایز او داغه سي کم حیوان چې هغه لیونی وي دا سنیونی وي چې هغه بالکل چارم نه پیژنه خوراک شپشت دا شانم نه پیژنه غم نشي خورلای دومره لیونی وي نو داغه قرباني نه ده جایز او بل هغه حیوان چې هغه خارشي وي په بدن خارش لګیدلې وي او خارش هم په بدن کې وبل دا چې دومره نری او دومره کمزور وي
نو د هغه قرباني نه ده جایز او د کم حیوان چې پزه کاټ شوی وي د هغه حیوان قرباني نه ده جایز د کم حیوان چې تیان کاټ شوی وي د هغه قرباني نه ده جایز یا تیان چې دی وچ شوی وي شیدې نه پکې راځي نو د هغه حیوان قرباني نه ده جایز یا د یوتی د درېمې حصے څخه زیات کاټ شوی وي نو د هغه قرباني نه ده جایز او کله کم میږي یا د بزی د یوتی سر چې وي هغه پرې شوی د دې قرباني نه ده جایز یا د کم وشي یا د غوا یا د غسی د ګامیشي دا غي د دوه تیانو سرونه چې وي هغه کاټ شوی وي نو دا هغه قرباني نه ده جایز یا د کمی غوا چې مکمل زب پرې شوی وي یا د درېمې حصے څخه زیاته زب پرې شوی وي د دې قرباني نه ده جایز او بل هغه حیوان چې داغه خوراک صرف ګندګي وي ګند خوري داغه قرباني نه ده جایز یا داسې حیوان چې هغه دومره ډنګر وي او دومره نری وي دومره کمزور وي چې داغه په هډو کې هغه مغز لانه وي دومره کمزور وي د دې حیوان قرباني نه ده جایز یا هغه حیوان چې داغه پښه کټ شوی وي داغه حیوان هم قرباني نه ده جایز یا هغه حیوان چې پاغه کې یعنی لکه نشوزی چې پاغه کې د نر علامات هم وي او د زنان یعنی د ماده علامات هم پکې وي دغه د خنثی مشکل چورته وي دغه قرباني نه ده جایز دغه حیوانات د عیبونه چې پکې دغه قرباني چې دغه نه ده جایز موږ باید چې داسې حیوان واخو چې هغه دغه ټول عیبو څخه پاک وي په کال کې یو قرباني وي هغه په شایسته حیوان چې موږ راولو او هغه حلال کو او شه بهترینه قرباني وکړو دا عیبونه چې په کومو حیوانانو کې وي نو دغه قرباني چې دغه نه ده جایز نو په اخستلو کې ډیر احتیاط وکړو چې حالت اول د وره وګورو چې کچیر دغه عیبونه پکې نو دغه عیبو سره چې دی بیا حیوان اخستل بیا جایز نه دی لہذا د دې سموش پرېزو